سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسېږئ. په خیر راغلی بریا پښتو ته، په دې هیله چې د ژوند په رنګینو لحظو کې وئ. کتاب د مینې لیکونه، لیکوال محمود مرهون. دغه کتاب چې په دې کې د مینې لیکونه راغونډ شوي دي د نړیوالو لیکوالانو څخه، تاسو ته یو په یو هر یو لیک په غږیزه بڼه وړاندې کوم، په دې هیله چې د هر یو لیک څخه خوند واخیستلی شي. لومړی لیک: 1820 کال جنوري د یکشنبې شپه. زما ګرانې او خوږې عادل، ستا خوږو او ښایسته خبرو مې روح او زړه دواړه بل ډول کړل او اندېښنې یې راڅخه واخیستې. ته هر کار چې وغواړې زما په زړه یې کولی شي. او هو رښتیا، که چیرې نه پوهېدی چې ستا مینه به مې په مړ ژوندون بدن کې ساه را پیدا کړي، نو په ډېرې خوښۍ سره به مې ځان د مرګ او ارامۍ او هوسا غېږې ته وراچوم. نه پوهېږم نن شپه چې وغواړم ویده سم د تېرې شپې په پرتله ډېر فرق لري. زما ګرانې عادل، تېره شپه مې له خپلو ټولو نازکو هیلو او سپېڅلو ارمانونو سره چې د زړه په ګوټ ګوټ کې مې پټ دي د تل لپاره مخه ښه وکړه او مرګ راته د خوښیو او خوشحالیو ناوې ښکارېده. مګر پر دې ټولو سربیره مې له ځان سره وویل، که هغه په رښتیا را سره مینه نه لري او که د هغې د مینې او مهربانۍ وړ نه یم، مګر زما خوښي چې د هغې هیله او ارزو ده، زه باید ولې مرګ ته هرکلی ووایم؟ آیا زه باید ژوند یوازې د خپل ځان لپاره وکړم؟ نه، داسې نه ده. ځان مې روح مې او ټول وجود مې د هغې په واک کې دی. زه په کوم جرأت او کوم زړه باید د هغې د مینې غوښتونکی واوسم؟ آیا زه خدای یا کومه فرښته یم؟ دا سمه ده چې زه له هغې سره بې اندازې زیاته مینه لرم. غواړم چې خپله ټوله هستي مې تر هغې ځار او قربان کړم. په نړۍ کې هیڅ داسې څه نشته دي چې زه یې د هغې تر یوې مسکا یا هیلې ځار نه کړم. ولې زما د ژوند یوازینی ارمان هغه نه ده. ښه نو که چیرې د هغې ته زما مینه ارزښت نه لري او په اړه مې هیڅ فکر نه کوي، نو زه لا ولې ژوندی یم؟ او یاد مې شول، که هغه زما سره مینه لري دا د هغې ګناه نه ده، دا زما ګناه ده، ځکه زه د هغې د مینې وړتیا نه لرم. زما دنده او وظیفه دا ده چې په هر ډول کیږي او په هر ډول کولی سم هغې ته خوښي ور وبخم، نیکمرغي ور په برخه کړم، روح مې د هغې سختیو او تکلیفونو ته وسپارم، سینه مې د هغې بدبختیو ته ونیسم او سر مې د هغې په پښو کې کیږدم. زما یوازینۍ خوښي دا ده چې هغه کله کله د خپلو تکلیفونو په وخت کې پر ما د مرستې غږ وکړي. آیا دا لازمه ده چې هغه مې د مرستې په مقابل کې مننه راڅخه وکړي؟ د هغې څه ګناه ده چې زه ورسره مینه لرم؟ آیا عادل هم مجبوره ده چې راسره مینه ولري؟ نه، هیڅکله نه. زه مې ځان ته هیڅکله دا حق نه ورکوم چې دا آسماني فرښته په دې مجبوره کړل سي. هغه کولی شي چې له ما څخه مې د لوبو آله جوړه کړي، ځکه که د عمر تر پایه پورې د هغې او مینې لپاره یې سرښندنه وکړم او ټوله شتمني د هغې په پښو کې وغورځوم، بیا به مې هم هغه څه چې باید کړی وای نه وي کړي. مګر نن شپه هم د تېرې شپې په څیر خوب نه لرم، خو په بدلون چې نن مې ډېره ستره نیکمرغي خوب ته نه پرېږدي او پرون سترې بدبختۍ نه پرېښودل. نن مې د امید سترګې بیا د خوښۍ پر لور ځلیږي. عادل، ته ووایه، آیا دا رښتیا ده چې راسره مینه لرې؟ آیا کولی شم چې په دې خواږه خیال ونازېږم او له ځان سره ومسېږم؟ آیا ګمان نه کوي چې زه له دې خوندور فکره چې ټول ژوند ستا په څنګ کې تېروم لیونی شم؟ آیا زه په دې ډاډه واوسم چې ته به راسره په ګډ ژوند کولو کې خوشحاله یې؟ آیا ته هم زما داسې لمانځنه کوې لکه څنګه چې زه ستا لمانځنه کوم؟ نه پوهېږم چې ستاسو لیک زه څومره خوشحاله کړم او نه پوهېږم چې د تېرې شپې له خبرو مو چې څومره مو پرې خوشحاله کړی یم څنګه صفت وکړم. له تا ډېر منندو یم زما ګرانې عادل. ای مهربانې فرښتې، غواړم چې په مخ کې دې زنګون کټ کړم او مننه مو وکړم. خدای جل جلاله دې مل شه.
غواړم چې سترګې مې بندې کړم او د خوږو خیالونو په سپېڅلي غږ کې شپه په خوښۍ سهار کړم. نور نو ته هم د خوب سپېڅلي پرختې ته اجازه ورکړه او ښایسته سترګې د خوب په نیت پټې کړه. ویکټر هوګو.